افغان 19 کلن لوبغاړی شفیق الله غفاري د ځان په اړه تازه او جالبې څرګندونې کړي. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبغاړي غفاري د افغانستان لپاره خورا ښې لوبې ترسره کړې چې په 5 لوبو کې یې 3 ځلې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د افغانستان د سلو توپ اچوونکي په تیر نړیوال جام کې 14 ویکټې واخیستې او په دې سره نړیوال جام کې دوهم ډیر ویکټ اخیستونکی لوبغاړی شو. اوس تازه افغان کرکټ بورډ د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې د تکړه راونډر لوبغاړي شفیق الله غفاري سره مرکه کړې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې. هغه په یاده مرکه کې د ځان په اړه خورا جالبې څرګندونې کړې چې په لاندې ډول دي. لومړی، له کوچنیوالي مې د کرکټ سره علاقه وه، نو همدې علاقې دا د تر 19 کلنې ملي لوبډلې پورې راورسولم. دویم، زه د 10 څخه بیا تر 12 او بیا د 1:30 څخه بیا تر 4 بجو پورې هره ورځ تمرینونه کوم. دریم، لوبغاړي په بیلابیلو توپونو سوځول کیږي. زه لوبغاړي په ګوګل توپونه ډیر سوځوم او هغه وخت ښه توپ اچونه کوم چې لوبډله مې تر فشار لاندې وي. څلورم، په ملي لوبډله کې په 5م پوزیشن توپوهنې ته داخلیږم. پنځم، زه چې کله توپوهنه کوم سلو توپ اچونه ښه لوبولی شم او هغه وخت ښه توپوهنه کوم چې 15 اورونه پاتې وي. شپږم، د افغانستان ټول ولایتونه مې خوښ دي. اووم، ترخه خاطره مې دا ده چې انټر کلب سیالیو کې مې نه ښه توپ اچونه، نه ښه توپوهنه او نه مې ښه ډګر ساتنه کوله، نو بیا کوچ ته ورغلم او هغه راسره ډیر کار وکړ چې بیا بیرته ښه راستون شو. اتم، ملي لوبغاړو کې مې راشد د خوښې وړ لوبغاړی دی او د هغه ګوګل توپونه اچونه مې ډیره خوښیږي. نهم، د بدو او ناوړو کارونو څخه ډیر ځان ساتم. لسم، دا مې ارمان و چې افغانستان لپاره ولوبېږم او دوهم ارمان مې دا دی چې خپل مور او پلار حج ته ولېږم. 11، پیغام مې خلکو ته دا دی چې د مور او پلار ډیر زیات خدمت وکړي، د مشرانو احترام او پر کشرانو شفقت وکړي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.